پاکستان ته د افغان کډوالو پر سر د عباس ستانکزي ګواښ. نوموړی وایي افغانان عکس العمل ته ماړه باسي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په نړیواله غونډه کې اسلام آباد ته ګواښ کړی چې له افغان کډوالو سره مناسب چلند خپل کړي او افغانان د دوی د کړنې پر وړاندې عکس العمل ته اړ نه کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو عکس العمل په تاریخ کې ثبت شوی او اوس افغانستان له پیاوړي دفاعي ځواک او پرېمانه وسلو برخمن دی. ښاغلي ستانکزي د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ایستلو نیوکه کړې ده او هغه یې د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا یوه اړخیزه پرېکړه ګڼلې ده. د هغه په وینا پاکستاني پوځیان له دغه هېواده د ایستلو په لړ کې د افغان کډوالو مالونه او شتمني چور تالان کوي. د اسلامي امارات دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی چې پاکستان د افغان کډوالو په تړاو د ملګرو ملتونو او نړۍ غوښتنه له پامه غورځولې ده، په داسې حال کې چې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو له شتونه ډېرې پیسې او امتیازونه ترلاسه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال همدارنګه د قشتېپې کانال جوړېدو ته په نغوتې سره ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی دی چې د آمو سیند څخه به د هغوی برخه ورکړل شي او هغوی دې له دې اړخه هېڅ اندېښنه نه لري. هغه څرګنده کړه چې اسلامي امارت د هېواد د اوبو مدیریت ته ژمن دی خو ګاونډیو هېوادونو ته د زیان او ویجاړۍ لپاره هېڅ ډول پلان نه لري. د کندهار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د شمیرو پر بنسټ په تېرو 5 ورځو کې له پاکستانه 4533 کورنۍ چې شمېر یې 1,543 تنو ته رسیږي راستانه شوي دي. د پاکستان لنډمهالي حکومت بې قانونه افغان کډوالو ته د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی و چې له دغه هېواده ووځي.